بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، کم سړی چې د اخترې د قربانۍ اراده لري دغه دپاره مستحب دا دی چې د ذوالحجه د شروع څخه بیا د اخترې کولو وخته پورې چې د اخترې حلالوي د خپل جسم څخه د یو حصه نه پرې کوي، لکه نوکان، بهشتان، دا دې نه صفا کوي. د ذوالحجه د راتلو څخه مخکې چې دا ټوله صفایي وکړي، ځکه د اخترې کول والا چې د اخترې کوي نو دا د ده د طرفه څخه د ځان فدیه ده، نو دغه اخترې د هغو هر جز د سړي د هر جز په مقابله کې وي، فدیه وي. نو که چیرې دی هغه خپل نوکان پرې کړي یا بېشتان پرې کړي نو بیا به داسې دی د نزول رحمت په وخت کې دا نوکان نه وي ده پرې کړي وي په د الله ورځې کې، یا بېشتان پرې کړي وي، نو داسې دی لکه د الله د رحمت څخه چې محرومه سي. نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې تاسو په د الله ورځې کې نوکان، بېشتان او بل داسې د بدن یو جز مه پرې کوئ. که د یو چا د 40 ورځې څخه زیات سوله د ذوالحجه د مخه نه کو پرې و د 40 ورځې څه واوښتله نو بیا د هغه لپاره پرې کول لازمه دي. نوکانو دا زریناب بېشتان داسې په حواله ده رواه مسلم، رواه نسائي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 201، مشکات صفحه نمبر 128 او دغه رنګه مرقات المفاتيح جلد نمبر 3 صفحه نمبر 306.